زموږ دعاګانې ولې نه قبلیږي؟ امام قرطبي رحمت الله فرمایلی دي ابراهیم ابن ادهم رحمت الله ته وویل شول زموږ دعاګانې ولې نه قبلیږي؟ هغه ورته ویل دا ځکه چې تاسو الله تعالی پیژندلی ده خو اطاعت یې نه کوئ. تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندلی دی خو پیروي یې نه کوئ. تاسو قرآن پیژندلی ده خو عمل پرې نه کوئ. تاسو د الله نعمتونه خورئ خو شکر یې نه ادا کوئ. تاسو جنت پیژندلی ده خو د جنت طلب نه کوئ. تاسو دوزخ پیژندلی ده خو له دوزخ څخه تیښته نه کوئ. تاسو شیطان پیژندلی ده خو له شیطان سره جګړه نه بلکې پیروي یې کوئ. تاسو مړي ښخوئ خو عبرت نه ترې اخلئ او تاسو خپل عیبونه پرېښي دي او د نورو خلکو په عیبونو لټولو کې اخته یاست.